د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي احمد مسعود او اسماعیل خان دې ته وهڅول چې افغانستان ته راستانه شي. امیر خان متقي په دې وتوانېدو چې احمد مسعود د طالبانو سره په کابل کې لیدنه وکړي او دغه یو لوی پرمختګ دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. بهرنیو چارو وزارت چارسموالی مولوي امیر خان متقي په مشرۍ پلاوي ایران ته په سفر کې تیر حکومت ګوند استازیتوب محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره ولیدل او هغوی ته یې هیواد ته د راستنېدو پوره ډاډ څرګند کړ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي ایران ته د خپل سفر پر وخت په تهران کې له احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره لیدلي دي. که څه هم دا دنده څرګنده ده چې په دې ناسته کې پر څه خبرې شوې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت چارسموالي ویلي دوی ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان ته راستانه شي او پر وړاندې به یې هېڅ کوم ګواښ هم نه وي. د اسلامي اماراتو ویان مرستیال انعام الله سمنګاني تایید کړي چې اسماعیل خان او احمد مسعود سره د اسلامي امارت له پلاوي سره په تهران کې لیدل شوي دي. د سمنګاني څرګندونو له مخې په دې ناسته کې اسلامي امارت دوی ته ډاډ ورکړ چې له کومې اندېښنې پرته دې خپل هیواد ته راستانه شي. د نوموړي د څرګندونو له مخې اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد راتلونکی د ټولو لپاره خوندي او د هېچ چا د مخالفت سبب نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د اسلامي امارت د پلاوي لیدنه اړینه بللې. نوموړي او څرګندونې چې د افغانانو خپلمنځي خبرې د دغه هیواد د اجنډا په سر کې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.